سلامونه ستړي مشه د انیس میډیا درنو کتونکو هرکلی درته وایو. په نن ویډیو کې د نړیوال کرکټ 15 هغه لوبغاړي درپېژنو چې د دوو لوبډلو لپاره نړیوال کرکټ ترسره کړی وي او یا هم په یو هیواد کې د حق نه ورکولو له امله بل هیواد ته تللی وي. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. 15 رول اف وانډر ماروي نوموړی د سویلي افریقا هیواد اصلي وګړی دی او تر 2010 کال پورې د سویلي افریقا ملي لوبډلې لوبغاړی و، خو اوس دغه الونډر لوبغاړی د نیوزیلینډ لوبډلې غړی دی. وانډر ماروي له هغه لوبغاړو هم شمیرل کیږي چې د دوو هیوادونو لپاره په نړیوال جامونو کې لوبېدلی وي. نوموړی یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان پر وړاندې د دوو جلا هیوادونو په ترکیب کې لوبېدلی دی. 14 عزت الله دولتزی. د عزت الله دولتزی له نوم او څېرې سره به ډېر ښه اشنا یاست. نوموړی په 2012 او 2013 کلونو کې د افغان لوبډلې برخه و. عزت الله د افغانستان د لوګر اوسېدونکی و، خو په افغان لوبډله کې د کمې پاملرنې له امله اړ شو چې جرمني ته ولاړ شي او هلته خپل لوبي ژوند پیل کړي. تر دې دمه عزت الله دولتزی لومړی او یوازینی افغان لوبغاړی دی چې د دوو هیوادونو لپاره نړیوال کرکټ ترسره کړی. 14 ابوای ډرینکینګ. ابوای ډرینکینګ د ایرلینډ لوبډلې خطرناک توپ اچوونکی و. اوس وخت په نړیوال کرکټ کې نشته، خو په اصل کې د انګلستان هیواد وګړی دی او په لومړیو وختونو کې نوموړی د انګلستان لوبډلې چټک توپ اچوونکی و، خو د کمې پاملرنې له امله ایرلینډ ته وکوچېد او هلته د یاد هیواد د ملي لوبډلې ویاړ ترلاسه کړ. نړیوال کرکټ ته راغی او د ایرلینډ لپاره ډېر ریکارډونه جوړ کړل. 12 ډیوډ وایسي. له رول اف وانډر موري وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د افغانستان پر وړاندې په دوو نړیوالو لوبو کې لوبېدلی او همدارنګه د دوو لوبډلو لپاره په نړیوال جام سیالیو کې استازولي کړې ده. ډیوډ وایسي د سویلي افریقا یو مهم او کلیدي لوبغاړی و او ډېر کله د سویلي افریقا لوبډلې لوبو کې هم لوبېده، خو د ده هیواد لپاره تقاعد اعلان کړ او 2 کاله وروسته بل افریقایي هیواد نمیبیا ته وکوچېد او تر اوسه د نمیبیا د ملي لوبډلې غړیتوب پر غاړه لري. 11 هیډن جونیور والیش. دا د امریکا د ملي لوبډلې لوبغاړی و چې د 2020 کال په لومړیو کې ویسټ انډیز ته ولاړ او د دې هیواد ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. د له امریکا د پرېښودو وروسته خپل نوم هم بدل کړ او اوس د هیډن والیش پر ځای په جونیور والیش مشهور دی. جونیور والیش په لومړیو کې ورو توپ اچوونکی و، خو اوس یو تکړه او ټولچارې لوبغاړی جوړ شوی. 10 ایډ جوایس. دا د ایرلینډ لوبډلې یو تر ټولو باوري او مخکښ توپ وهونکی دی. نوموړی اصلا د انګلینډ وګړی دی او د انګلینډ لوبډلې لپاره په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې غوره کرکټ هم کړی و. که تاسو د ایډ جوایس نوم سرچ کول غواړئ نو د ایرلینډ کرکټ مکمل تاریخ درپېژني، ځکه جوایس له ویلیام پورتر بلید وروسته دوهم لوبغاړی دی چې ایرلینډ ته له بل هر لوبغاړي ښه کار کړی دی. 9 لوکرانچي. تاسو نوموړی د نیوزیلینډ د لوبغاړي او وګړي په توګه پیژنئ، خو داسې نه ده. لوکرانچي اصلا د استرالیا وګړی دی او د 2007 کال نړیوال شلوريز جام سیالیو کې هم د استرالیا ملي لوبډلې لپاره لوبېدلی و، خو له 2010 کال وروسته نیوزیلینډ ته وکوچېد او تر 2019 کال پورې د نیوزیلینډ ملي لوبډلې لپاره په نړیوال کرکټ کې ولوبېد. رانچي یو له هغو لوبغاړو شمیرل کیږي چې د افغانستان غوره لیګ لومړي پړاو کې هم لوبېدلی و. 8 جوپرا آرچر. د انګلینډ ملي لوبډلې تکړه چټک توپ اچوونکی او د اوسنۍ نړۍ د چټکو توپ اچوونکو تر ټولو خطرناک توپ اچوونکی. نوموړی اصلا د ویسټ انډیز دی. نوموړی د ویسټ انډیز ملي لوبډله کې ونه لوبېد، خو د دغه هیواد د 19 کلنو ملي لوبډله کې لوبېدلی. آرچر په کربین لیګ او آی پی ایل لوبو کې د ویسټ انډیز د لوبغاړي په توګه ولوبېد. هغه هیله لرله چې د انګلینډ لوبډلې غړی شي. د نوموړي په 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې دا هیله پوره شوه، خو د لوبو له پای ته رسېدو وروسته په همدې کال له استرالیا سره په ټیسټ لوبو کې ټپي شو چې تر ننه بیا هیڅ ډول کرکټ کې ونه لیدل شو. 9 عمران طاهر. عمران طاهر خو تاسو ټول پیژنئ، اصلا د پاکستان وګړی دی او د دې هیواد 19 کلنې لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی. هغه د پاکستان کورني کرکټ یعنی پی سی ایل کې ډېر ښه ریکارډ هم لري، خو د 2011 کال نړیوال 500 جام کې انتخاب نشو.
د عمران طاهر په خبره چې ټوله شپه یې ژړلي، خو د سویلي افریقا کرکټ بورډ یو ورو توپ اچوونکي ته اړتیا لرله. په عمران طاهر خدای ورحمید او د سویلي افریقا ملي لوبډله کې غوره شو. په دې کال تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه او حتی پاکستاني لوبغاړي هم یې وه. اوس نوموړی په نړیوال کرکټ کې نشته، خو تر شا یې غرونه ریکارډونه پراته دي. شپږم، انموکه چاند. چاند په 2012 کال د 19 کلنو نړیوال جام کې د انډیا د 19 کلنې لوبډلې لوبډلمشر وه چې پر ښو لوبو غوره لوبډلمشرۍ نړیوال جام وګټه. د انډیا په کورني کرکټ لیګ IPL کې تر ډیرو نوموتو لوبغاړو ښه ولوبېد، خو د پرمختګ چانس په لاس ورنغی. پریکړه وکړه چې امریکا هیواد ته لاړ شي. هغه د امریکا ملي لوبډلې د لوبغاړو ویاړ ترلاسه کړ. نوموړی هیله لري چې د انډیا خلاف په راتلونکي شلوريز نړیوال جام کې غوره او ګټونکي پاڼې ولوبوي. پنځم، مارک چاپمن. په اوسني وخت کې د شلوريز کرکټ یو غوره نوم دی. نوموړی د نیوزیلند لوبډلې توپوهونکی دی. دی اصلا د هانګ کانګ هیواد دی او په دې لوبډله کې څو ځله د افغانستان خلاف هم لوبېدلی، خو د نیوزیلند لوبډلې په ترکیب کې تر ننه د افغانستان خلاف لوبه نه ده ترسره کړې. د په 2014 کال کې نیوزیلند لوبډلې ته لار پیدا کړه او په 2019 کال د نیوزیلند لپاره لومړۍ نړیواله لوبه ترسره کړه چې نن سبا د نیوزیلند یو له غوره او کلیدي توپوهونکو څخه ګڼل کیږي. څلورم، کیپلر ویسلز. دا د سویلي افریقا وګړی دی او د دې هیواد ملي لوبډلې لپاره نړیوال کرکټ هم ترسره کړی، خو د وخت په تیریدو استرالیا ته وکوچید او هلته یې د استرالیا لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. ویسلز په دې دواړو لوبډلو کې ډیر غوره ریکارډ په خپل نوم لړ کې او د دواړو لوبډلو په بریا کې غوره رول لوبولی دی. دریم، پیټر مور. د دوه هیوادونو لپاره د لوبیدونکو لوبغاړو له ډلې دریم لوبغاړی دی چې د دواړو هیوادونو په اساسولۍ افغانستان ملي لوبډلې خلاف ولوبېد، خو په دواړو لوبډلو کې د افغانستان خلاف ناکامه ثابت شو. پیټر مور اصلا د سویلي افریقا دی، خو د زیمبابوې لپاره نړیوال کرکټ ترسره کړ. له څو کلونو وروسته له لوبډلې د اوږدې مودې لپاره کېنول شو. اوس تازه د ایرلینډ لوبډلې سره یوځای شوی او په تیره لوبلړۍ کې د افغانستان خلاف هم ولوبېد. دویم، زابل مارشال. دی د امریکا وګړی دی او د دې هیواد د ملي لوبډلې لوبغاړی و، خو یو وخت پام ویسټ انډیز ته واوښت او هلته لاړ. هغه د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ او په 2009 کال له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ، خو تر اوسه د ویسټ انډیز په ملي لوبډله کې بل مارشال پیدا نه شو چې د ویسټ انډیز لپاره په وکټ ودرېږي او غوره سیالۍ ترسره کړي. اول، ایوان مورګن. دا د دوه هیوادونو لپاره د لوبېدونکو لوبغاړو په برخه کې ایوان مورګن تر ټولو غوره او په زړه پورې ریکارډ لري. دی اصلا د ایرلینډ لوبغاړی دی او د ایرلینډ لپاره هم لوبېدلی. دی په 2003 کال کې ایرلینډ ته راغی، خو په 2007 کال کې د انګلینډ لوبډلې لپاره نړیوال کرکټ ته وردننه شو. انګلینډ او ځان ته بې شمېره ریکارډونه جوړ کړل. د په لوبډلمشرۍ کې انګلینډ نړیوال جام سیالۍ هم ګټلي او څو ځلې نړیوال جامونو کې پیلوبې او نیمه پیلوبې ته ووته. د انګلینډ په لوبډلمشرانو توپوهونکو کې ایوان مورګن یو ځانګړی ځای لري او ښایي چې دې ځای ته بل لوبغاړی ډېر په سختۍ ځان ورسوي. له تاسو مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. په پای کې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.